درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا سرشینه ده او زه مجاهد جواد یم. د نن ورځې د مرکې لپاره را سره افغان سیاستوال ښاغلی حشمت غني احمدزی صاحب ملګری شوی. قدرمن احمدزی صاحب که د ما غږ اورئ مرکې ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ. ورته تاسو ته سلامونه نیکې هیلې تاسو لیدونکو او اورېدونکو ته هم د پروژې مبارک یم، میاشت مبارک یم وایم، هم ښه وخت وکړو. مننه. کور ودان. درنو قدرمن اوریدونکو د نن ورځې د مرکې زیاته برخه به په افغانستان باندې د پاکستان د وروستي څرګند تیري او د ایران جګړې ته ورکړو، ځکه له شک پرته په ټوله سیمه باندې خپل اغیز لرلی شي. راځئ پیل به له افغانستانه وکړو. احمدزی صاحب، اول خو تاسو د یو افغان په توګه، د یو افغان سیاستوال او مشر په توګه دې جګړې ته په کوم نظر ګورئ؟ جګړه بیا هم د بل چا په اشاره ده. دا جګړه ډېر تر د پنټاګون نه څرګندېږي چې هغه وسلې چې د امریکایانو پاتې شول هغه باید د پاکستان لپاره یا خپل حرکت لپاره منځه لاړ شي. دا جګړه ډېر تر په ټي ټي پي او په طالبو په وضعیت پورې ډېر اړه لري. دا خبره به ډېرو ته لږ څه جالب وي، مګر اصلي خبره په هغې باندې خو پاکستان مشکل له اوس نه ده. پاکستان د نسبي اخترامن په وخت کې فرمول لږ څه دا و چې دا و تنظیمونه چې نه جوړېږي او دینه یو ګروپ هم نه جوړېږي. دا بهتره ده چې د امریکایانو د خوشحالي دپاره ملي حرکتونه وتړل سي، لکه چې میر افضل خان پېښور ګورنر هاوس کې وکړل. په هغه وخت کې 72 مختلف حلقې منځته راغلې وې چې هغې کې ډېر ملي خلک هم وو. مګر خو پاکستان اخترامن داسې وسنجول چې دی نه چې شي نشي جوړېدلی او دوی به نشي کولی چې هغه کنټرول ولري. نو ځکه اول کې 15 بیا شپږو بیا 7 تنظیمه جوړ کړل. عین کار ایران هم عین شی کاپي کړ چې نه تنظیم. خو وضعیت دې ته ورسېده چې د اخترامن په وژلو ته نږدې کېدلو سره یا د ضیاءالله له منځه وړلو سره هغوی په دې هم ونه توانېدل چې بېرته سره هم یو ملیګرا حلقې ته چې حداقل که د پاکستان منافعو ته ونسنجوي چې د پاکستان سره دښمني ونه کړي. په هغې کې د پنجاب پالیسي دا ده چې له بده مرغه پنجاب کې زه ډېرو مشرانو سره ناست یم، له بده مرغه نه یو بل خبره هم کوم، هغه پښتانه هم چې قدرت کې پاکستان ته راځي هغه له پنجابي نه ډېر تر پنجابي کېږي. یعنی ټول خپل اړیکې پرې کوي. تاسو ډېرو ملګرو پاکستان کې وخت تېر کړی، نو هغوی ته بیا دا مطرح کول هم پاکستان سنجول دا ده چې که افغانستان کې یو ګروپ راسي چې د پاکستان منافعو ته ټینګني نو بلوچ او پښتانه به چوپ سي. دا ډېر غلطه پالیسي ده. ولې؟ ځکه چې اقتصادي اکثره دنیا کې نن سبا تاسو وګورئ اقتصاد اوله خبره کوي، تاسو صنعت کار دې جوړه. که پاکستان کولای شو چې په دې 70 کالو کې د بلوچستان وضعیت، د پښتونخوا وضعیت، حتی د سند وضعیت هغه حتی ورسېږي چې پنجاب سره حداقل که مقایسه کېدل نږدې خو یې عین اشتباه مونږ هم کړې ده چې په افغانستان باندې راسم. ګورئ مونږ د 10 کالو کې کلونه ځوانان راوړو ښاري کوي، بیا بیرته هغه ځوان چې ښاري سو یا به جنازه ویسي کلي ته یا که کوم خیرات ته لاړ شي. نور خو یو بایپولر سوسایټي هم پاکستان کې نسبي شته چې مونږ له لږ څه بهتره ده، ځکه تعلیم له بخت نه حداقل کې اقتصاد نه نږدې نه دي او بل سره تعلیم پاکستان کې مخکې راغلی له مونږ نه، ځکه چې د 50 کالو وضعیت یې مونږ او مخکې له هغې نه مې مونږ مخصوصا د پښتنو هغه مشران یا اشتباهات چې سړک نه منم، تعلیم نه منم، عسکري نه منم، نظام نه منم، دا عوض د دې چې ګټه وکړي مونږ ته تاوان وکړي. احمدزی صاحب،
او په ډیر بله بخښنې سره تاسو ډیر مهم ټکي ته اشاره وکوله او هغه دا چې دا جګړه د جګړې هغه اړخ مو روښانه کړ چې کېدای شي یو شمېر خلک ورته متوجه نه وي او یا دا چې د تاسو خولې واوري دا ډیره ښه خبر ده. تاسو وویلې چې په افغانستان کې د امریکایانو نه د پاتو وسلو د له منځه وړلو لپاره دا جګړه پیل سوې. آیا د تاسو اشاره دا ده چې د پاکستان د حکومت چارواکي، پوځي چارواکي چې په دې وروستیو کې امریکا ته راغلل، آیا دغه د دې وسلو د له منځه وړلو امر او حکم او دغه غوښتنه دا ترې امریکا کړې، د امریکې په اشاره دا جګړه دوی پیل کړې که نه؟ پاکستانیان ډېر هوښیار دي. پاکستانیان په اشاره ډېر ښه پوهېږي. دا باید ومني. همدا اوس وګورئ هندوستان لابي له یهودانو نه مقتدرتر لابي وه په امریکې کې. بهرم پاکستانیان ډېر په اساني اوسو کولی چې ټرمپ ته نږدېتر سي له هندوستان نه. دا چل پاکستانیانو ته ورځي. مونږ ته خو بالکل نه ورځي. مونږ خو هغه تریخ خلک یو چې ژبه مونږ ترخه ده، سر هم چاته نه ټیټوو. همغې مګر پاکستانیان په دې چل باندې مخصوصا د پنجاب حکومتي اشخاص یا نظامی اشخاص دوی ډېر ښه پوه شول چې وخت چې ټرمپ وایي چې بګرام راشکه پاتې ده، وسله راشکه پاتې ده، په څه طریقې او موږ طالبانو خو د دې سیګنل باندې ایواز د دې چې یو رابطه ونیسي یا یو حداقل کني ورکولم یو ایواز د دې چې ډېر تریخ سټیټمنټونه ورکي که ناسته یې شروع کړې وای امکان لري یو ډېرتر شیان حل سوی. مګر هغه تریخ سټیټمنټونه چې ورکړل مونږ په هیڅ صورت ورنکو کړی دا پاکستان ته زمينه مساعده کړه چې پاکستان هغه کار د امریکایانو لپاره وکړي. یعنی تاسو دا غنئ چې داسې کوم ډیل، داسې کوم تړون به سوی د امریکا او د پاکستان ترمنځ په افغانستان کې دا وسلې له منځه یوسي که نه؟ تاسو زه له ډیل نه مطلق اورېدلي مې دي څه ناسه دلته واشنګټن کې. مګر له ډیل نه مطلق ځکه چې دا ډیلونه دونه برحاله نه وي. مګر خو پاکستان اشارې باندې پوه سوی چې ټرمپ هم دا شی غواړي. نو د ټرمپ خوشحالي د پاکستان نن سبا په یارکي ده. په هر صورت په افغانستان کې جګړه پیل شوله که نه، خو لږ تر لږه د موږ په یاد باندې دا لومړی ځل ده چې پاکستان په افغانستان کې په داسې سپین سترګۍ د ورځې د شپې الوتکې راځي، بمبار کوي هلته. ډېر زیات ملکي افغانان، بې ګناه افغانان پکې ووژل شول، ټپیان شول. ننګرهار کې تاسو د یوې کورنۍ کیسه به اورېدلې چې تر 14 کسان د یوې کورنۍ نه وژل سوي دي. وړوکی کوچنی ماشوم پکې پاتې ده. پخوا اکثرا پاکستان دغه ټول شیان کول، خو په افغانستان کې د خپلو نیابتي ډلو او لاسپوڅو ډلو لخوا دغه جګړه مخته وړله. آیا دا رښتیا ده؟ اوس خو پاکستان په دې ډېر ښه پوهېږي چې هوایي ځواک نشته او فضا د پاکستان په لاس کې ده، هم د امریکایانو په لاس کې ده، هم د پاکستانیانو په لاس کې ده. ځکه چې امریکایان هم غوښتل چې د دې مخه ونیسي. ځکه زه وایم چې دا یو شی د خوشحالېدو. نو د امریکایانو درون هم په پاکستان نه راځي، بل ملک نه راځي، نورو ځایونو نه فاصله دونه ده چې امکان نه لري چې ورسېږي. خو همه کویټه ده، هماغه فضا نه هماغې نه کنټرول کېږي. او په دې څو کالو کې خپله طالبانو خو واضح ویلي دي چې فضا د دوی په کنټرول کې نه ده. او نه داسې اگر چې نن سبا داسې واړه درونونه لیدل کېږي چې د طالبانو له موقف نه، هم د پاکستاني طالبانو نه، هم د طالبانو نه، مګر داسې سفسټیکیټډ ټیکنالوژي خو نشته په لاس کې چې اوسي کولی چې د دوی تیارې وویلي یا حتی د دوی اما څه ورته وایي امیج چې پاکستان جوړوي له چین په شراکت سره. هماغه هم د ویشتلو دپاره یې څه خاصه ټیکنالوژي ده چې د طالبانو حکومت په لاس کې داسې شی نشته. و هغه پخواني انټي ایرکرافت وسلې چې پاتې دي، څه روسي چې څه نور، دا د دې قابلیت د دې نه لري چې دونه قوي تیارې چې سرعت هم ډېر ده او
د سپیډو ډېر وهلی سي په اساني له هوا نه ښکار کی. او بل مسله د پاکستانیانو دا ده چې زه ولې په دې جنگ باندې دونه پاکستانیان هم ډېر ښه پیږي چې که پنجابي عسکر افغانستان کې کته کړل نو بیا به ځان ته سم صفا هم ګوري. خو په همدغه خبر وبخښئ احمدزی صاحب که څه هم دوی الوتکې به نه لري یا مثلا هوایي دفاع به کمزوري څوک چې په افغانستان کې واکمن دي، خو هغه راپورونه چې له رسنیو سره شریک سوي دي او د دوی چارواکي چې کوم ادعا کوي د ډیورند د کرښې په اوږدو کې پاکستاني ځواکونو ته ډېر درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. په لومړیو ورځو کې 55 کسان، دغه ورځ 13 کوم راپورونه راغلي تر 10 پورې پاکستاني سرتیري وژلي دي. یعنی یو ډول پاکستان هم په دغه جګړه کې له یو ماتې او تاوان سره مخ دی که نه؟ دا خو ما کابل کې طالبانو مشرانو سره استخبارات دې سره وکړي، دا یې مونږ په ګټه نه ده، ځکه چې د دې کرښې هغه خواته افغانان دي، اکثره ملیشه عسکر پولیس پښتانه دي یا بلوچ دي. دا وژنه مونږ ته تاوان کوي، مونږ د وینې روابط ته، مونږ قومي روابط دي، که کرښه شته که نشته هغه روابط خو له منځه نه ځي د شي نه. هغه شي چې دغه جنګ چې مونږ کوو په سرحدو کې دا مطلق د پاکستان په نفع تمامیږي. دا مونږ ځان ته هغه پښتانه هغه بلوچ دښمنان کوو چې هغه مونږ سره ورورولي لري، د وینې شراکت لري یا تاریخي شراکت. هغه دونه ګورئ تاسو که هغه سایه وګورئ په دې څو کالو کې وګورئ هر څه شوی غیر حملو نه چې طالبان د پاکستان وکړي ټي ټي پی، ځکه چې ټي ټي پی مطلق په پنجاب او په سندي باندې حمله کوي، ډېر کم پاکستانو باندې، هغه چې پولیسو باندې هغوی هم حمله کوي. مرم ډېرتر د جنازې دواړه خواته لکه چې د د افغانستان په جګړو کې وګورئ که نه 15,000 روس ووژل نه سو، 1.5 میلیون افغان پکې شهیدان سو، او څه ورورولي جنګ و که نه، خو خلقه یې هم و که پرچمه یې هم و که مجاهد هم و که ملي خلک هم خو افغانانو چې وژل کېدل. په د امریکایانو په جنګ کې 2,500 امریکایان ووژل سو، په سلاو افغانان د ورځې ووژل سو. دواړه خوا یې که طالب هم راته افغانانو که ملي اردو مو افغانو که پولیس هم مو افغان. مونږ دغه شی باید له منځه لاړ سي چې وژنې مو یا جنګ مو څه دپاره، بیا څو کاله تېر سي بیا یو مجددي غوندې راسي یا طالب راسي یا کرزی راسي یا بل بیا وایي چې ټول مې بخښلي دي. دا د چا د اولاد د مرګ یا د چا د پلار یا د چا د مور مرګ د چا د یاده وځي چې دا بخښل باندې تېرېږي که نه هر وارې، او عقدې هم له همغې نه جوړ سوي دي. اوس که تاسو زموږ تاریخ ته وګورئ، دا معاصر تاریخ ته موږ یو خلقه هم نه حاضرېږي چې ووایي چې والله حفیظ الله امین اشتباه وکړله یا ترکي اشتباه وکړه، یا موږ وایي سرجم هغه هم ځان نه دفاع کوي، پرچمه هم ځان نه دفاع کوي. حکمتیار 50,000 نفره یوازې کابل کې ووژل، تر اوسه پورې هم ځان ته حتی مصیبه یې وګورئ، هغه هم خوشحاله و چې هغې ته خلک ویلې چې د کابل قصاب پېست. دا خو منطق نه لري که نه. موږ خو باید یو حد ته راسو چې حداقل د سبا دپاره د تېرو اشتباهګانو منل مو خو باید وسي. همدا اوس هم که تاسو اروپا کې ګورئ که امریکې کې ګورئ، د خپل امریکې کې ناست دی، زم خو ګرځمه که پښتون پښتانه بیل سوي دي، تاجک بیل سوی، ازبک بیل سوی، هزاره بیل سوی. دا خو بیا د سبا د افغانستان دپاره هم کافي لانجمن شی ده د شي نه. د یووالي خبره کوو، په حقیقت کې خو ډېر یو بل نه لري. کېدای شي که داسې ووایو کېدای شي ډېر محدود کسان وي چې لرې سوي دي. زه خو چې وینم په دغه کېدای شي تاسو متوجه سوي یاستئ په دغه پروګرامونو کې د افغانانو چې دلته راټولېږي، پښتون، تاجک، ازبک، هزاره ټول سره یو ځای دي. یو محدود یو شمېر کسان کېدای شي
لرې سوي، خو په هر صورت د جګړې زیان ته جګړه خو هېڅ ځای کې ګټه نه لري له شک پرته، خو وبښئ افغانستان ته به ضرر وي. اما فکر کوئ چې پاکستان ته ډیره ګټه ده او پاکستان د دې لپاره یو خو تاسو د وسلو د له منځه وړلو خبرې ته اشاره وکوله. آیا په پاکستان کې دا اوس بلوچستان راپورته سوي دي؟ په پاکستان کې په لسګونو میلیونه پښتانه د پی ټی ایم او د نورو ډلو تر نامه لاندې راپورته سوي دي، د حکومت نه خپل حقونه غواړي. آیا او په بلوچستان خو ډیر زیات لوی چیلنج او لوی ننګونه هم پاکستان پوځ او حکومت ته مخې ته کړه. آیا فکر کوئ چې پاکستان یو اړخ دې جګړې چې په افغانستان کې پیل کړې ده د دې لپاره ده چې په خپله د هېواد دننه خپل ناکامي پټې کړي او که نه؟ هغه هم شته مګر د پاکستان پالیسي له هیڅو کلونو تقریبا یعنې د ضیاءالله له مرګ نه پس په همدې باندې ده چې او سم هم نه ده چې که افغانستان دوی کنټرول کړي نو دوی به پښتانه او بلوچ کړي. دا خبره هیڅ ربط نه لري یو بل سره. پښتانه خپل حقوق غواړي داخل د پاکستان کې یو قسمت ډېر له سیاستوالو دی نه په دې اویا کالو کې پاکستاني توپ منلی هغه ملک یې منلی مګر خپل حقوق غواړي. بلوچان یې رقم اوس تاسو که ډېره بختي وګورئ نواب اکبر بختي د خدای وبخښي له حلیم یافته ترین نوابانو د بلوچستان نه و اکسفورډ نه وتلی او هغه چیرې و چې ښه پیدا چې وژل کېږي مګر مشرف سره طرف سو او ځان یې مرګ ته ورک او د ځوانه حلقه یو څه د مریانو نه رئیسانیانو نه جکوزیانو نه یو اندازه هم د رند د قوم د مشرانو نه دوی خرڅ سو په اسلام آباد باندې مګر یو څو کاله که آرامي مو لیدله هغه د ده و چې مشران خرڅ شوي خو اوس خو یو ځوانه حلقه وتلې ده چې دا خپل مشرانو هغه پخواني څه ورته وایي مشران د بلوچو ته هم دوی دونه ډېر سر نه ټیټوي او ډېر ترې او بل تعلیم پکې راغلی. تاسو که جنکیو کې وګورئ بلوچستان کې حتی زه به د اقلیتو کې درته وایم تاسو ته حتی که د هزاره کمیونټي ته چې اصلا د افغانستان نه دي هغوی هم کومارم کویټې ته مهاجر تللي دي همغې کې هم ډېر تر تعلیم د نسبي که نورو قومو سره محاسبه کوي. پښتانه ځوانانو کې بل پښتنو کې یو شی هغه خواته د ډیورنډ لاین راغلی ده چې له موږ نه بهتره ده چې پښتانه اوس ځان په خېلو په قوم نه تقسیموي. ځوان نسل د پښتنو سره چې زه ګورم که هر حلقې کې دي که سیاست کې دي که تجارت کې دي که اتم د موزیک انډسټري او دا وګورئ نن سبا ډېرو لویو کورنۍ نه یو وخت به هغه خواته د ډیورنډ هم که د چا مشر کورنۍ نه زوی یا لور به موزیک یا ګدا یا دیت کې لیدل کېده بیا به د څه ورته وایي ډېر بد رقم تورونه پې لګېدل چې ډمه ده او دا مګر اوس خو هغه شی په تاسو نه کوي. بل تعلیمي انسټیټیوټونه اکثره پښتانه او بلوچ چلی که تاسو اسلامیه کالج وګورئ که تاسو د کویټې یونیورسيټي وګورئ دا هغه نه ده چې اوس هغوی ضرورت په دې ته ولري چې پروفیسر یا له انګریز نه راسي یا له پنجاب راسي سند مشکلاتو کې گرفتار ده و نن سبا که تاسو منځ د پنجاب تم راشي خپل پنجاب په دوه برخو تقسیم شوی هغه مالدار پنجاب او غریب پنجاب دا خپل وضعیت د پاکستان په 250 یا دوی خو وایي 250 میلیونه مګر زه فکر کوم اوس دوی 300 میلیونو ته رسېدلي دې ته امکانات ورکول دې ته حقوق ورکول دا یوازې په دې کچکول د ګدایي چې پاکستان څرخی په دې باندې نه کیږي. امازی صاحب یو خبر بل هم ده چې په هر صورت په افغانستان کې خو جګړې زیاتې سوي دي که څه هم زه خپله خو فکر کوم چې افغانستان افغانان تر ټولو سوله ییز خلک دي سوله یې خوښېږي ځکه لږ تر لږه د ما نه یادېږي ما په تاریخ کې احمدشاه بابا نه را دې خواته چې افغانانو یا د افغان ولسمشر د افغانستان پوځ په کوم هېواد باندې تېری کړی بلکې که روسانو که نور هر څوک چې راځي په افغانستان باندې تېری کوي او بالاخره افغانستان یو ډله راپورته کېږي افغانان راپورته کېږي د هغې دفاع کوي.
یعنی د پاکستان له خوا نه دا برید فکر نه کوي چې افغانانو ته په ټوله کې د دوی هغه سیاست چې دوی ورته strategic depth وایي هغه یو ډول ښکاره دښمني سوله او یو ډول افغانان سره نور هم متحد کړل. تاسو به وینئ اوس که د هر ګوند، هر ژبې، هر مذهب خلک وي، افغانان یو ډول د پاکستان د تیري غند دي. موږ تاسو د جمهوریت د دورې نه رانیولې مخکې وروسته هر څه چې تاسو وینئ. نو آیا فکر نه کوئ چې پاکستان به که دا کوم احصایه او کلکولیشن دوی کړی د دوی به بیا هم تاوان د ګټې نه زیات وي دې جګړه کې؟ تاوان یې ډېر دی. ما تاسو ته ویلي چې دوه مشکله په پاکستان کې وجود لري. یو خو دا ده چې پنجابیان، زه به یې پوکم درته وکړم، پنجابی به ماته منسټر زنګ وواهه د مجاهدینو جهاد په وخت کې. پس بیا به ویلي چې ښځه مې راځي پېښور ته، ځکه چې هغه وخت د کارخانو کې هر شی پیدا کړي. دغه ته یو موټر ورکړه، له ایرپورټ نه یې اوچت کړي چې لاړ شي کارخانو کې بل شاپینګ وکړي. ماښام به یې بېرته رسوي، که تیاره هم نه وه بېرته به یې اسلام آباد ته رسوي. پنجابی نه مشرې نه کشرې شپه هم نه تېروله پېښور کې یا کوټې کې، که چې یو ډار شته تر ننه پورې شته. یعنې له پښتنو نه وېرېږي؟ نه پوهېږم چې څه شي نه وېرېږي، ځکه چې قوي خلک خو باید ویر ونه لري خپل حکومت یې، بل دوی اصلا هیڅ نوع ارتباط نه لري. و هغه پښتانه له بده مرغه چې راځي پنجاب کې جنرال کېږي، هغه بیا له پنجابي نه ډېرتر پنجابي. ما مجلسو کې لیدلي دي د چینه، کویټې کې یو څه وایي، پېښور کې بل څه وایي، خو بیا پنجاب کې بل شی وایي. ځان له بده مرغه بل کلمه بلې حقیق ویني، فقیر ویني د چینه. و دا فاصله موږ ته یو غم جوړ کړی، ځکه چې دوی داسې فکر کوي. او بلې موږ له بده مرغه یې موږ رهبران هم دوی جوړ کړل. او 10 بجې به یې چې غوښته 7 بجې باید تیار ورته دروازې. د مجددي صاحب یو ټوکه درته کوم. نو مجددي صاحب ما بنزونه خوښېدل په اسلام آباد کې، ما اوس هم خوښ بنس موټر. او ما سره همیشه اسلام آباد کې 200 هغه خلک چې ما سره بلد دي 2-3 دانې 500 600 دا به ولاړ. نو حضرت صاحب راغی یو دانه 380 یا 280 سره. نو ما ورته ویلې چې اوس کوم پیسې ډېرې ګټلې، نو چې اخیستې دي اوس هم شی به دې اخیستې، دا لو ماډل دی ولې اخیستې؟ ویلې هر کدام خو مثل تو پیسې پاک نه داره که نشان داده بتا. دوی که پیسې هم درلودل خو بیا هغه پیسې چې شي نه وي کنه، د خیرات د بل چاو. بالکل. او دوی تحقیر سول او له بده مرغه دوی مطرح شول. د دوی له سترګو نه، له دوی له خولې نه پنجاب افغانستان ته ګوري، دننه هم ګوري. احمد زی صاحب همدام ډېره یو مهمه پوښتنه ده که نه؟ تاسو خو د لسیزو رئیس یې، حتی ځینې قصې چې ما اورېدلې د سردار محمد داود خان د دورې رئیس یې، د هېواد او د سیمې حالات څارئ، وینئ او له ډېرو رهبرانو سره تاسو یادونه د حضرت صاحب وکوله، د ډېرو مشرانو سره، حتی د موږ تاسو د وروستیو ولسمشرانو سره له نږدې مجلسونه کړي دي. په دې اړه خو افغانستان حکومت یو شمېر چارواکو کله څرګندونې کړي دي، کله ښکاره او کله پټې، خو هغه پاکستان له افغانستان نه څه غواړي؟ څرګندې غټې غوښتنې څه دي؟ 1 2 3 دا تاسو له خولې نه هم خلک واوري، دا به ښیي. پاکستان له بده مرغه نه له 40 نه پس اجنډا په دې جوړه کړه چې که افغانستان جنجال لري په ډیورن لاین سره، په یو ترتیب نه یو ترتیب باید افغانستان دونه ضعیف سي چې د دوی رهبریت او د دوی مشري لاس پر 69 وار کې ظاهر شاه، 66 وار کې ظاهر شاه ګمان کوم اعتمادي ولیکه. په یوم کال کې ما پلار یو د چینه په خپل پټینس کې چې جنرال برقی، پوتو، ایر مارشال رحیم، جنرال کولټرا مشخص خبره د ظاهر شاه دا وه چې د سرحد نه مون خپل نفر لرې کوي، سر د دې چې مونږ هندوستان سره روابط لرو، استې روابط هغه د خپل ځای محرم د مسلمانۍ مسله ده. مونږ نه به یو نفر هم
یو ډز په پاکستان دا ظاهرشاه هغوی ته ډاډ ورکړ. ها ها او هغه وخت فکر کوم تر شپږ شپېتم کې سم نشو کولای ځکه چې لا پاکستان یو لاس و بنگلاديش هم لا پاکستان هرم 71 کې خو افغانستان ډېر په اساني کولای شو چې پښتونخوا او بلوچستان د چین پیغام کې د پاکستان نه خلاص کی یعنی ځواني د افغانستان حکومت او ظاهر شاه په تاوان او هغه اجندا چې دوی فصل جنانه جوړه کړې ځکه چې جنانه د څه شي نه لیدل کیږي په اسناد د کې چې جنا د دې شوقي وو چې افغانستان سره کوم جنجال هغه تر هم د خپل په اسنادو کې هم د خور په اسنادو کې چې پاستا یو پانو د پرې نه خودل چې قدرت ته راسي اته کورې مشکونی وو دا هغه په اسنادو کې هغه غوښتل چې یو سیکولر نظام وروړي او هغه ډېر شباهت په هغه سیستم درلودل چې ظاهر شاه غوښتل چې او یو هم کال کې راوړ اگر چې ظاهر شاه پس خپل ترونه نه ډېر او پس د داوود خان د صدارت نه ډېر نو وخت اوسو کولای چې خپل قدرت لاس ته ونیسي واغه وخت کې افغانستان له بده مرغه مونږ خو په د محصلینو کې یو اشتباه د امان الله خان له وخت نه کړای شي ځکه چې یو څو جرمني ته لیګو یو څو امریکای ته لیګو یو څو مصر ته لیګو بیا وروړو نظام بل رقم وشکا غواړو اوس یو ورځ دیموکراسي وروړو یو ورځ شاعر وروړو یو ورځ مشروطه وروړو یو ورځ کمونیستي دایمون تعلیم یافته له بده مرغه نه هیڅ پوی نشو چې کوم قالب و دویم له مجبوریت نه ډیر تر فکر کوم او بازه د به شخصیتی نه دوی په یو اپورتونیسټیک ډله بدل شو چې وینسو کولای چې نظام یو خواته ویسي چې منافع د ملک په هغه کې تامین سي یعنی اما ژبه به تاسو ته ډیر معلومي ما کوم څوکۍ نه غوښتلې په دې چل کالو د نظام هغه ځای کې چې ګټه د ملک وا لټول نه ما ډیر تر په منډه کړی اته خپل جب نه به منډه کړی عین کار ما پاکستان کې کړی ډیر تر د سپیس تنظیم کې نو مارم د ملک په منافعو د لپاره هر یو خبره درلودل ما ور سره همکاري کړي یو قشر د افغانانو مخصوصا نن سبا چې اقتصادي وضع هم کې روابطم دنیا سره کړي د راتلونکي نسل د لپاره دا ضرور نه ده چې ځان ته څوکۍ وکړي باید اول او بخي مزه صاحب او بخي تاسو ډیره مهمه تاریخي خبرته اشاره وکوله کنه چې د موږ تاسو مختلفو چارواکو تاسو د ظاهر شاه نوم یاد ک ظاهر شاه نیولې ټول ډاډ ورکړي پاکستان ته چې د موږ لخوا په تاسو باندې دزم نه کیږي تاسو ته سنځم نه جوړيږي نو پاکستان څه غوښتنه لرله پاکستان ولی په دغه سپینسرګي سره ځکه چې تاسو د ځین رهبرانو نمونه یاد کړه ډیر په ویاړ وای چې موږ لومړی مبارزه د سردار داوود خان د واکمنۍ پر ضد پیل کړې ده سردار صاحب داوود خان یو اشتباه وکړه سردار صاحب پاک سره یو د وکیل مسلمان سره فکر کوم دوه یو اشتباه په دې وکړه چې حسن شرط ځوندای د زوی مالې مستقبل کړه مارم شرط سره ما هیڅ کله موضوع یاده حسن شرط کوڅو کولای چې داوود خان په دې قانې کې چې کمونستانو سره یو ځای کودتا او حسن شرط او کمونستانو په دې داوود خان قانې کې چې د پښتونستان مسله اوچت او یو حمله نسبی وکړي هغه وخت حکومت بوتو او بابر مجبور کړ چې دغه نیمچه چې پاسته را برسول دوی نه استفاده وکړي د افغانستان وضعیت وړ احمد شاه مسعود حاجی دین محمد څورته حکمتیار قاضی امین وقاد دا یو څه دي چې مشهور سول یو څه نور خو بیا نظر له پاکستان نه ووتل یو څه هم مونږ حتی لیکوال دا لکه حبیبي صاحب چې ووډ پاکستان ته یو څه وخت
که تاسو ریسرچ وکړئ رادیو پاکستان نشرات چې په ضد د افغانستان کېدل د نصرالله پاپړ د حواله دورې وزارت داخلي په وخت کې دا شی انسجام پیدا بیا پاکستان ته خدای ورکړله چې روسان د امین په وژل باندې دین داخل شول افغانستان او امریکایان سر د دې چې مطمئن نو چې روسان به وزي افغانستان ته هم هرم دوی په فکر وکړي چې نېشنلیست ملي ډلې په درد نه خوري همدا خلک چې پاکستان ته په اصطلاح لاسپوسي دي هم دوی ته که پیسې ورکړي شي دوی آرام مني لکه چې منلم کنه پولم خراب کا سرکم خراب کا ته دوه او په دوه درې واره ما په یادېږي چې اته دې ته پیسې ورکړ شو چې د سروبي او د نغلو بندم والوي سرکو دا خو به تاسو په یادېږي اته فاصله عمر بم دونه ای چې په ننوتل د مجاهدین کې اته د پایو د برنم هغه سیمو دا ایمونګ اته د پستو دا واشي ونی چې وي په تش کلدار باندې زمکي چینه د ډیرترو کمانډانانو مخو کباټ شروع د ټانکونو مونیولې تر موټر دا هغه وسله چې روسانو نه پاتې وای یا د ډاکټر نجیب لو که د پاکستان لاسوهنه نه وای او بیا کلی مونږ د رابرانو نه وای تننه فکر نه کوم چې تر شل کاله پس هم چا جرأت نه کوي چې هغه ملک وګوري کې یو واله او هغه تشویق چې کړل چارستیان حکمتیار شروع بیا د خو بیا او بل اخر مجاهدینو پر ضد طالبان را پاسول طالبانو پر ضد داعش را پاسول کې دي سبب له ډېر را پاسي هدف دار چې بیرته هغه پښتنه کوم دی دغه کو چې پاکستان بل اخر د افغانستان کله مشروع غوښتنه هم لرله نه مشروع غوښتنه خو یو شی د چې هغه افغانانو لپاره د ډېر مشکلې مخصوصا پښتنو ته خو ناممکنه خبره وي ځکه چې مولا محمد عمر مونږ منو چې دوی بالکل چې نصر الله بابر په سی بلار سره د ډیورن مسله خو پښتنو ته ډېر مشکله دا آرام افغانستان غواړي یو مدرن افغانستان غواړي یو ملي حکومت غواړي او یو ټول پښتنه غواړي دا یو نفر یو ګروپ دا شي نشي حلوله نه تنه دا افغانستان کې جنجالي ده بلکې تحقیق په پښتنو ته دا جنجالي تاسو هم دا اوس وګورئ سره د دې چې د بیرغ مسله مشکل دی افغانستان طالبانو خپل بیرغ چیکړه بهرام پاکستان کې وګورئ د پښتون هر کور په سر باندې یا په کور کې د افغانستان بیرغ همیشه است بالکل دا یوازې د تاجر نه دکاندار نه بلکې خان او ملک او مشهور شاعر او دای په جمع کې راشي او لدی پاکستان ویریږي پاکستانیانو ته پکار ده زه دا ټوکی ما مشرانو سره دي پاکستانیانو ته پکار ده مخکې له دې چې افغانستان او پیژني یو میاشت دوه میاشتې پیښور یا بلوچستان کې تیر دوی اته کې تیرې ا د ډیفنس ا د وزارت دفاع پوسټو کې تیرې کنه هغه به ځانته بالکل جلای او ژوند ده پاکستان د الیټ نن سبا کشر کو ګوري میلیونرانو بلیونرانو پیسې باندې پاکستان کې نفت مارم عسکري د ټول شي ده بیمه د دوی د سمنت د دوی د لارې د دوی دی ترانسپورت د دوی د شوکربلونه د دوی دی او هغه کمپاوندو ته زه بلګری دی ستاره ده هغه ژوند چې داخل د کمپاوندونو د نظامی ده هغه د امریکا او اروپا ژوند ډېر لوکسر ژوند ده یعنی ټول شی مناپولی د نظام عسکر سره او نظامیانو سره د نه ملکیانو سره
تاسو مجاهدین یاد کړل، طالبان یاد کړل. آیا ستاسو په طالبان پر اختیام د پاکستان لاغیز وس لري شوی دي د وروستي جګړې او دا شیان د دې نخښه غني او کنه دوی اول هڅه کوي کوښښ کوي چې د هواد دننه هغه لمړنۍ مشروعیت خپل له افغانانو څخه واخلي په دې جګړو سره د دفاع په دې جګړو سره. زه به تاسو ته یو ساده شی ووایم. دا رهبرم بیاب شوی پاکستان، طالبان بیاب شوی، طالبان په څپېړه خوړلی، طالبان بندیخانه لیدل. هر افغان چې په مهاجرت کې تیر شوی په دې منطقو کې، ایران کې که پاکستان، حداقل پاکستان خلک ښه دي. پاکستان خلک نظر په ځکه چې د وینې رابطې دي کنه، پاکستان خلک موږ سره هیڅ وړه بدي نه دي کړې. پاکستان نظام چې هر څه کړی هغه بیل کار. ایران خو خلک هم چندان سره نه دي کړي کنه، حداقل د موږ اقلیتو سره راوړي. لکه چې ما خپل د ایران کې به چې د هر داخلېدم بیا به څو اشاره کوي چې اینا دیگه رقم افغان است. یعنی مقصد دا و چې دا هزارگان ندی چې تور باندې د کارګرو د بل مسئله ایران کې وای نشي رهبران نه وړي هم دوی جوړ کړی. وخت چې رهبر ته جوړې خو نوکر تا ده کنه سر ته تنسي وچه. امازه سه وبخي د امکان شته چې د افغانستان په وړاندې پاکستان خپل سرسخته دښمنی پریږدي او تیر سي کدا ځکیږي تاسو په نظر احیانا دا بکلی اقتصاد کې ګورې پاکستانیان د پیسو شوقي دي وزن اقتصادي دا شی ما مخکې کړی 2-3 واره او د خبرو درکنه ډېر ښه نتیجه کومنګ اوسو کولای چې جوائنت کمپیشن جوړ او د سرحدي مناطقو ته دوړ خواته یو $500 بلیون سرمایه گذاری وکړه لکه فری زونو چې یو 15 کیلومتر 10 کیلومتر هغه خوانم خلک ورته کار د پاره راسي ایر سټریپ بل ډیوټي فری فاسیلیټي مثال ما تاجران ته ورکوم هغه به زرتر هم دا اوس د محصول درکه جبل علي کې شارجه کې حداقل د پښتنو د پاکستانیانو د دې $1.5 میلیارډ سرمایه گذاری دا مال تقریبا ډیرتره د منطقې د لپاره ساتل کی ځکه چې حالت محصول نه ورکي کوم موټر دی کبل دی عمل د حساب دي چې خرڅ کوي لګي کدا فریزونو ته راشي چې مونږ هرات کې یو فریزونو لرو ایرانیانو سره یا کله کې مونږ تورغوندي کې یو فریزونو لرو ترکمنستان سره مونږ ازبکستان سره یو فریزونو لرو دا لرو خپل سرمایه جذبي او د لارې خلاصي منځنۍ آسیا وټړو د پاکستان سره او کو خياري وسو کولای شي هندستان په ډیر زری و کدا لار خلاص اسوا نو لکه اروپا باندې بیا موږ ضرورت په سرحدو ته نه لرو اقتصادي تګ راتګ کوسي دښمنی مخاطبي بل 300 میلیون نفوس ته تاسو هغه څوک چې په اقتصاد باندې ډېر په سادهګي باندې یو کال تاسو وکړئ ک پروسه کال وخت چې شپږ او غنۍ د ټماټر او جلال آباد کې شپېتو ته پېښور او پنجاب ته اتیا ته خطر عین شی په باندې ک دغه کوم یو سل قلم نم اول کې شروع ل فروټ او ویجیټبل او مثلا د اوریزي او د بیسیک کماډیټی نه ژوند د ټولو د ډیرو پاتې بل که غاز دا که برق دا که افغانستان د دې زمينه لري چې حداقل 10,000 میگاوات برق ډیر په اساني په اوبو باندې پاکستان 80% د مشکل د پاکستان ورځ نشي ما یادي کې د لود شیډینګ د پاکستان نه ده د کچې نفوس په هغه ترتیب چې هغه چی نشي کول او بوله درکه که موږ به سم سرمایه گذاری پیوسی شل کاله پس جنگ به په اوبو باندې نه په منطقې او په افغانستان کې سم سرمایه گذاری پیوسی
د پاکستان نفوس ته د څکلو اوبه هم ورکولی شي، که سمه سرمایه گذاري په ټریپیریګیشن باندې وسي د هغې کار هم کوي. نه تنها چې موږ ته ګټه رسولی شي، موږ معادن که زمینه د دې ورته برابر سي چې یو آرامښت راسي چې پروسس دا وسي، موږ ځوانو آینده نسل ته یو ښه والی موږ لرو چې په هغه جغرافیه چې موږ لرو موږ نفوس نسبي ډېر کم و دې نفوس ته که اګریکلچر باندې، ماینینګ باندې، برق باندې او صنعت باندې په هاي زمان کې یو منطقي کار وسي د چینه او هغه کې مونږ لکه چې طالبان به مشران ووري خبره د جمهوریت په وخت کې جنجال درلود، مونږ برښنا وړي مناپولي ولري. بارم که دوی سبا اعلان وکړي چې ورور ته هر کلي کې کولی شي سرمایه گذاري وکړي، 2 میگا واټه برق، 3 میگا واټه برق سولر لګولی شي، یو 2 افغانۍ هم یو افغانۍ مونږ ته کمیشن راکړه، مونږ په ډېر زر یو مدرنتوب ته رسېدلی شو. ولې په دې کې که پاکستان مرسته او همکاري وکړي، ځکه پاکستان خو بیا برعکس د تورخم دروازه، سپین بولدک، نورې سوداګریزې دا لارې چې دي، دا همیش په افغانستان کې د حکومتونو باندې د فشار د وسیلې په توګه کاروي. همیش کله دروازه بنده کړه، دروازه خلاصه کړه. په دغسې یو حالت کې چې د پاکستان خوا نه اراده نه وي موجود د افغانستان سره مونږ دوستۍ، ګټې نه دي ورښکاره کړي. هغه ولې بندوي؟ دا هم جالبه ده. هغې کې څوک تاوان یا بلوچ پکې تاوانمن کېږي، هغې خواته یا پښتون پکې تاوان، پنجابی پکې نه تاوانمن کېږي. ولې د هند سرحد نه تړل کېږي؟ تاسو کړئ په دغو نه جګړو، په دغو لانجو کې کومه ورځ د هندوستان سرحد تړل شوی؟ ګورئ سیکانو ته که عمران راځي، که نواز راځي، که بوتو راځي، سیکانو ته بېل ویزې نه راځي لاهور ته خپل مذهبي وختو کې ځي، خپل مذهبي ځایونو ته خپل عبادت کوي، بیرته ځي پنجاب. دا شی ولې کشمیریانو ته نه خلاصېږي؟ یعنې غواړي پاکستان هم چې په وطن کې اصطلاح لرو چې په یو تیر باندې 2 پښتۍ، یعنې هم غواړي افغانستان ژوبل کړي، هم پښتانه ژوبل کړي، هم بلوچستان ژوبل کړي. بالکل. وبخښئ دغه تاسو ډېر ښه داسې سلسلهوار په دې باندې خبرې وکولې، مجاهدین او طالبان او اوس بیا یو شمېر مشران، افغان مشران ځي اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او ښایي داسې اټکل کېږي چې یو شمېر کېدای شي پټې هوکړې هم کړي، ځکه له دغه خبرو وروسته بیا تل چې خبرې خلاصې په افغانستان کې د ممکنه بدلون خبرې کوي. په دې اړه څه نظر لري؟ آیا فکر کوئ چې د حل لاره شته ورته او که نه پاکستان بیا لوبه هماغه لوبه ده، خو دا ځل نوو لوبغاړو ته دندې ورکوي په افغانستان کې؟ ګورئ پاکستان خو هوښیار ملک دی، دوی دې دپاره غواړي کاندن یو مېلمستیا هم ورته وکړي، لږ څه به برم کښېنوي، دې دپاره کوي چې طالبان مشران په دې باندې څه وځوي. محرم نن سبا دنیا دوی ته پیسې نه، دا فرانسویان یو څو روپۍ دې خوا محمد مسعود ته ورکوي چې هغه هم د خپل خرڅ دی. محمد شاه مسعود نه ده چې په غره کې ګزاره وکړي، دا لوکس هلک ده، لندن و پاریس د یې خوښېږي، دا خو بیا مصرف لري. دونه پیسې نشته چې دوی وسي کولی چې هغې نه دوی یو بیس پاکستان کې جوړ کړي او پاکستانیانو ته بیا وخت ورکړي. او پاکستان خپله په جب کې داسې خاص شی نشته او امریکایانو نه احمد مسعود خوښېږي او نه د دې ډله، ځکه چې د دوی نږدېوالی فرانسې سره په امریکایانو چندان ښه نه لګي. احسان ضیا انګریزانو سره یو څه روابط لري نظامي، یو څو پیرانه ورته هغې ته هم راځي، خو دواړه نه مې ګیله هم راځي. دا جنګ نه ده، دا هغه ځوانان وژل دي چې هغوی د 4-5,000 افغانیو دپاره پوستې د طالبانو کې د شپې ګزمې کوي. دا نه جګړه ده، دا ډېر ناځوانه جګړه ده. دوی وبخښئ احمدزی صاحب، دا په همدې خبرې باندې اوس خو نو دا مشران ولې د تېرو
تجربو نه زده کوي، ځکه په افغانستان کې د پاکستان د 40 کلنې سیاسي او دغه نظامي مداخلې نه خو خلک ستړي شوي دي. اوس عام افغانان چې وګوري اکثره یې له هغوی نه ډېر سخته کرکه او نفرت لري. ځینې خو وایي چې ښه ده چې وایي بل پیغمبر نه راځي، که نه د سیاستوال خو پرېږده که پیغمبر هم د پاکستان په اوږو باندې پنجاب په اوږو باندې راغلی وای افغانستان ته افغانانو به نه و منلی. ولې دغه افغان سیاستوال په دې وخت کې ځي بیا هم د پاکستان نه پروګرام او دستور اخلي؟ کاشکې دا سیاستوال ملي سیاستوال وای یا د افغانستان له منځ نه اوچت شوی. اکثریت د دوی یا پلرونه د دوی یا خپله دوی د بل چا په ځان شوي. او یو بل شی د مور و نیا مې د خدای وبخښي یو خبره کوله اوس مې په ټوکه ویلې بچیه د خلکو خېټه مړول ډېر اسان کار دی. د خلکو سترګې مړول د بعضې خلکو سترګې مړول ډېر ناممکن. د دوی سترګې نه مړېږي. زه به یو مثال درته درکړم. وزیران د کابینې د آخر د جمهوریت هم چې پاکستان ته تللي وي یو یې ملټی میلیونر مریم مري کې بیا هم هغه جنرالان د پاکستان ماته ویلي دوی یو 100,000 ډالره یو پاکټ کې ورکړل. رد یې نه کړم هغه یې هم جیب کې واچول. چې ګدایي کې عادت شوی او د بل چا په دسترخوان کې لوی شوی هغې نه شخصیت جوړول ډېر مشکل کار. احمدزی صاحب وبخښئ په ډېرې بخښنې سره یا به زه نه یم خبر خو تر اوسه ما نه دي لیدلي د تاسو ورور ولسمشر اشرف غني تر اوسه پورې دغه وروستۍ جګړې په اړه داسې په ښکاره پیغام نه ده ورکړی. دلیل یې په څه کې دی؟ ولې چوپ دی؟ دلیل به یې ارزونې ځکه چې تر اوسه پورې هم داسې دقیق شی نشته. ما تاسو ته ویلي ما ګمان کوو چې دا وایي چې د امریکې ته راسم ما ته به دا هم معلوم سي چې دلته د دیودي نه یا دې نه کوم انسټرکشن ستا پاکستانیانو ته هغه هم خو دوی په دې نورو جګړو اخته شول. مګر هغه خلکو سره چې ما ولیدل خو دا رقم شی نه و. داسې که یې خپله سپینه ماڼۍ نه وي نو زه هغه نشم چې کولی ځکه چې ما ته بعضې مشاورین د ټرمپ دا ویلي چې رئیس جمهور ټرمپ دوه وارې یوازې له فیلډ مارشال سره او شهباز سره لیدلي دي. نو که یوازې کوم شی ورته ویلي زه په هغې باندې تر اوسه پورې نه مې اورېدلي دي او نه مې پاکستان کې هم له ملګرو نه د هغو نه چې سیاست کې دي نظام کې دي داسې شی ما نه ده اورېدلی چې دا درسته ده چې ویل کېږي چې ټي ټي پي مګر خو ټي ټي پي د اوو ورځو کې یا دا څو حملې کې خو ما ونه لیدل چې کوم ټي ټي پي وژل شوی. وبخښئ دا د ولسمشر اشرف غني د دریځ په اړه تاسو وویل چې ارزونې کوي. د څه کومو حالاتو ارزونې کوي؟ څرګند تیری شوی د پاکستان له خوا نه؟ تیری خو دا هغه درسته ده مګر چې دا تیری انتهای چیرې یعنې مقصد چی ده؟ تر اوسه پورې هم دا مقصد معلوم نه ده. ګورې که د دوی تیری دې دپاره چې سبا عسکر کښته کوي دا رقم شی خو نه لیدل کېږي. دا 12 جنرالانو د پاکستان نه داسې خبره نه اوس که تاسو عیسی هم وګورئ داسې خبره نه اوس. او که دوی داسې فکر کوي چې یوازې په تیاره ویشتلو لپاره فرض وکړئ چې ټي ټي پي کوم بیس درلوده په دې حملو کې خو هغه تقسیم شوی که نه دونه بې عقل خو به څوک نه وي چې بیا هم 50 نفره همغه ځای کې کښېنوي او منتظر سي چې نو بم خو بیا بمونه د تاریخ به یو څو نفره ووژني که نه یا یو نفر ووژني لکه چې امریکایانو ونسو کولی په هغه ټکنالوژي باندې طالبان ختم کړي ځکه چې یو راکټ چې ورته 40 میلیون ډالره تمامېده هغه خو به په یو نفر باندې نشو ضایع کولی. نو پاکستان به تر څو اول خو پاکستان جبته شته دا وسلې هم چې دوی استعمالوي دا راکټ هم خو خرڅ لري دا خو دوی مجبور دي بیرته دا جوړ کړي یا واخلي له چینایانو نه یا له هر بل ملک نه چې خپل هم خو په قرض ډوب دي. بله پیسې هم ده ټول پیسې هم چې د امریکایانو نه تللي دي 600 میلیونه ډالره 600 میلیونه ډالره نظر په پخوا هغه پیسو چې پاکستانیانو ته راتلل حتی وخت جنګ هم که وګورئ
3.6 میلیارډ ډالر ورته راتلل د امریکا. اوس خو هیڅ شی ورته بل د دوی د خپل پیسې ډیوالویشن وکړي. هغه وخت د دوی کلدار شپېته او اتیا ترمن دی چې نن اوس خو 300 تم دا خو خپل یو بوج د اقتصادي ګري اما زه سه وبخي چون دا جګړې باندې ځکه زیاتې پوښتنې کوم چې اوس تاسو ویني په رسنیو کې د منګ ټول ولس ور سره لاس او ګریوان ده کنه په یو ډول باندې تاسو خپل د پاکستان د وروستي برید دا غندي خو د ګري دا واضح خبره ده. تاسو فکر نه کوم چې د افغان وی چې ځان افغان وګڼي دا غیبل پګړې وګڼي او راپته لري هغه خوشاله چې بیا دا غي ملک په سر باندې د ګاونډي یا د بلچا پمپاریوسي دا خو نه ممکن نه. او هغه یو څو نفر چې په سوشل میډیا یا د کې دیتا چکچکی کوي دوی باید دیتا پام ولري چې ګوري د مجاهدین خلق تبعی د مجاهدین خلق د ایران د لپاره چې د ایران او د عراق د جنگ په حساب د صدام ترڅنګ هیڅ څوک په دې حالت طالب سره جوړ یې یعنی هغه بل خبره ملک یو وطن پرستی او ملي ګرایي لري او هغه قسمت کې دا نشي کېدلی چې بیا او کوي چې بالکل د دې ملک نه ما او نور بیا زی کولابي کېږي یا کوم بل شي کېږي هغه بل خبره. اما زه سه ډیره مننه کور ودان دغه څه غوڅ او څرګند دریز نه دی ډیره بخنه سره یو بل پښتنه هم درنه کوم بیا زو د ایران مسلې ته آیا تاسو ته وطن ګران دی که ګران دی نو څومره ګران دی دا قضاوت خو به خلک کوي ما باندې لکه چې ما ټول عمر بغیر له چوکۍ نه خپل د جب نه منډه ملک ته پاره ځوان د پاره مې کړي ګټ د پاره مې کړي که تاریخ مې ویلي دي هیڅ کله به تاسو نه اورېدلی چې ما کوم ګیله کړې چې چا راشکه رشوت اخیست تجارت مارم د ملک مسایلو کې مې په هیڅ چا صرفه نه ده نن مې په خپل ورور حکومت باندې صرفه کړې کرزی صاحب مې معامل کړی د یوه حلقې پلار یې موږ سره روم حلقې کې وو پس خپله یې خو تصادفي راغی روم ته واصل شو د مارم د چا اشتباهات یا د غلو وزیرانو دینا پرون هم چا راشکه دلته پوښتنه وکړه چې حکیمي قیومي زاخلواله دا من د یو ځواب به درته درکړم 3 وړې غلې دا زه شخصي کوم مشکل یو سره یم په چې کې نه لرم مهرم د افغانستان مشکل په دا وکړ که رهبریت راغی غلا ته یې مخه کړه دښمني ته یې مخه کړه که جمهوریت راغی عین شی که سپین ږیری مو راغی هماغه غلا ته یې مخه کړه که ځوان مو راغی و کاشکې یو خبره کرزي صاحب کړې وه چې غلا کوئ خو له ملکه یې نه باسئ هماغې خو دوی لاس واچوه کنه ګورې امکانات د افغانستان کم نه دي نن هم کم دي بالکل مارم منطق یې دا ده چې یو څه وطن پرستي غواړي یو کور اول افغانستان کې جوړ کړه بیا که دوبۍ کې هم کوم کور اپارتمان اخلي واخله امریکې مارم د خپل ټاټوبي ځای مه خرڅوه بالکل ډیره زیاته مننه اما زه صاحب کور مودان د ایران مسله هم د افغانستان او په سیمه باندې خو تل په سلو کې ډیر اغیز لري په دې باندې به عام تاسو نظر واخلم ځکه چې تاسو څنګه مخکې اشاره وکوله دلته تاسو ډیرو امریکایي او حتی ایرانی چارواکو سره ناست څه خبرې هم کړې دي ایرانیانو سره مختلفو ټولنو سره تاسو اړیکې لري ایران سره خبرې روانې وي د امریکا او د اسرایل او مخکې دینه چې دا خبرې ظاهرا پای عمومي امریکا ته جګړه پیل کړه دې دلیل څه و تاسو په نظر دلیل بی‌کفایتی د شاه د ایران زوی دا رضا ونشو کولای چې امریکایان په دې قانع کې چې دا یو ټیم لري دا جرأت دې لري چې سبا ایران وڅرخي یا ایران اداره کوي حتی موقت هغه امریکایان ورخطا امریکایان مجبور شول چې بیرته
دوه اپشن نن سبا لیدل کیږي. دویمه حلقې د نظام لکه چې ورو په وتلو کې ده له نظام. ها ما پرون هم دوه درې نږدې وو هلکانو چې رضا پهلوي سره ناستې وو، تر اوسه هم شاهي حلقه د رضا مور ته کښتر احترام کوي، د هغې ماغزو ته او د هغې مفکورو ته له رضا. ها هغه بل دوه اپشن نن سبا په ایران باندې امریکایانو ناورین. یو خو دا ده چې له منځ نه یو ګروپ په تماس کې دي جانکو پنټاګان دیز. مهم. هغه فکر کوم یو دوه حلقونه زه خبر یم هغې نه نه یم مطمئن چې هغوی باندې به امریکایان اعتبار وکړي. اما احمدي نژاد حلقې لیږلي سر د دې چې د مرګ شي اوس خو ژوندی ده. کانادا ته هم یو ټیم لیږلی، اروپا ته هم لیږلی، امریکې کې هم یو څه تماسونه لري. روحاني حلقه هم په تماس کې ده، خوانی رئیس جمهور. ها هغه دواړه او د روحاني خبرې فکر کوم ډېر تر ما چې دلته واورېدل یو څه منطق هم پکې ستا چې هم کولی شي چې اخوندان ژوندي وساتي، مګر هم دولت نه یې لرې کړي او هغه چون پنځه شپږ ژبې باندې پوهېږي، تعلیم یافته هم ده، حداقل د ټرمپ حلقې ته ځي. بل شی چې اپشن چې دوی سنجولی دا ده چې کردان به دوی تشویق کړي، دواړه بارزانیانو سره دوی ولیدل، هم مسعود سره هم بل سره. کردان دوی تشویق کړي چې دننه سي ایران ته، ولکه چې داخل هم صلح، حداقل ایرانی کردان داخل صلح پرو نور به هم پیشمرګ دا هم په سپلایو دی کې دي چې داخل شي. چې کردان او بلوچان سره، بلوچان سنی بلوچان بگی چې بلوچان او په کردان نه بیل سوي دي. اصلا بلوچان د کرد یو کرخه ده یا یو خاخه ده. هغه یو ځای کې چې ایواز د دې چې امریکایي عسکر کته کې هم دوی نه استفاده وسی او دوی سپلای سي پیسې او وسله او د هوايا د ځمکې لارې. الیوف سره په خبرو کې دي چې آذربایجان داخل کې جګړې ته چې ایران تقسیمیږي او کردستان جوړیږي، نو آذربایجان د ایران بیرته له آذربایجان د الیوف آذربایجان سره یو ځای شي. او بخې کردان خو یوازې په ایران کې نه بلکې په عراق، سوریه، هلته خو په ډیرو هیوادونو باندې ویشل سوي دي. هغه چې یو ملک جوړ شي، یعنې ټول نه راجلا کړي. یو ملک جوړ شي، مګر ډېرتر ځمکه د ایران ده، ځکه چې تاسو بلوچستان د ایران ګورئ او د کردانو منطقه د چی ګورئ، ډېرترین ځمکه پکې په ایران کې او عراق کې خو بارزانیانو دواړه تقریبا قدرت کې دي. یو مخکې رئیس جمهور وسید رضوی هغه حکومت ته د امریکایانو یو بیس پیدا کړه، سپلای کول هغوی ته ډېر آسان تر دې چې ایران نو وشته. یعنې دا پروګرام پر مخ درومي. او ترکان سره یو پیشنهاد ده چې که ترکان جګړې ته داخل سي نو تبریز په ترکانو ته ورکړل شي، ځکه چې ترک ژبه یې ده تبریز کنه و هغه د عثماني وخت نه ترکان پس د اتاتورک وخت نه سترګې ورته لري. نو هغې کې خو بیا یوازې فارس پاتې کېږي، هغې ته که بیا شاه د ایران زوی ته ورکول کېږي یا کوم بل شاه ته ورکول کېږي. مازی صاحب تاسو د دوه درې حلقو یادونه وکړه چې د داخل د ایران نه دي، که احمد نژاد او که روحاني د دا خو هغه خلکو چې پخوا د رژیم سره ډېر نږدې پاتې سوي دي. احمد نژاد په اړه خو ویل کېږي چې ډېر سخت دریځی ولسمشر و. افغانستان ته چې کومې دورې کړې وې، زه یې په یو شمېر کنفرانسونو کې ومه، حتی په اسانه به یې د ایراني نه پرته حتی افغان خبریال ته به هم د پوښتنې اجازه نه ورکوله چې د ارګ یو شمېر چارواکي به شاهدان وي چې چانس یې رانه کړ په هغه وخت کې راته. راځو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دلته څو ځله په دې وروستیو کې ویلي دي چې دغه رضا پهلوي ښه سړی دی، یو شمېر پهلویان به لري، خو د ما لپاره به ایډیل حالت دی چې د داخل د ایران نه یو څوک راسي او د رژیم ځای ونیسي. د دوی اشاره چاته وه؟ ما مخکې تاسو اول خو ادمي نژاد د 10 کالو کې یا 12 کالو کې ډېر سخت کوشش کړی چې خپل څېرې عربي ملکونو سره هم ډېر روابط، اروپایانو سره، کاناډایانو سره، امریکایانو سره یې ناوخته شروع کړه، مګر نورو باندې ډېر کار.
دې ته یو حلقه تعلیم یافته حلقه د ایران له منځته کار کوي چې پیسه داره حلقه ده. روحاني وخت چې د اتومي خبرې کېدلې هغه نمایندګي د ایران کوله له هغه وخت دی ها د 15 شپږ ژبو باندې حاکم ده. دا خو درسته ده چې د ملایانو غوندې کالي اغوندي مګر ملا نه ده. یعنی کوم خپلواک حلقه هم ستا هلته چې یا بله د حکومت په اپوزیشن کې پاتې سوي اپوزیسیون یې او یا بیخي آزاد خلک وي، آزاد خپلواک؟ ګورې اپوزیشن خو هم دا دوه دي اوس دننه ها روحاني او آدمي نژاد. آدمي نژاد خو غوښتل چې څلور هفتې مخکې مې کودتا وکړي. ها ها دا خو د شي لاندې و. څار لاندې. فکر کوم پرون یو دوه ورځې پس له دې نه چې د مرګ خبرې ووتله حکومت ورته اجازه ورکړه یا پس د خامنه ای د مرګ نه چې دی له کوره وتلی سي که نه څو هفتې خو د کور باندې بندیز و بند چې و. له کوره نسو وتلی. روحاني هم صفاته د منلو سړی ده هم روحانیت. مهم. روحاني سر د دې چې روحاني 2 کاله نه اپوزیشن ده تقریبا د چین ځکه چې د پزشکان په ځای دی غوښته چې بیا رئیس جمهور سي مهم. او چې خامنه ای تصمیم ونیو چې پزشکان ته کوسیکی او پزشکان سپورت کی هغه روحاني باندې پاداول. روحاني هغه وخت نه بیرته خپل حلقې او حتی هغه حلقې چې منځ د نظام کې په میان روي باندې مشهور و هغه ځان ته جوړ مهم. او دنیایي ارتباطات 2 کاله کېږي نه ده. هغه زه هڅه وهمه چې امریکایان مطمئن نه یم ځکه چې ایران رهبریت او سیاسي حلقو کې غیر پخواني وزیر خارجه نه وزیر خارجه منطق لري. پخوانی وزیر خارجه عملی سړی ده لیکنه لري خو بیس نه لري. هغه هم کافی ارتباطات لري مګر چون د یو تاجر زویو میلیونر زویو پاتې شو ایران کې د خپل منطق له درکه او د له درکه وزیر د خارجه سو مګر نه په ملایانو کې څوک مني نه په عامو خلکو کې څوک مني. سمه ده. په هر صورت اوس خو جګړه روانه ده که نه؟ امریکا او اسرائیل پرې لوی لوی بمونه غورځوي. خامنه ای له منځه ویوړل ډیرو ګڼو نورو چارواکو سره او دغه ډول ایران بیا په ځوابي برید کې په منځني ختیځ باندې په ګڼو هیوادونو باندې ډول ډول توغندي توغوي ډرون بریدونه پې کوي. بالاخره ستاسو په اند جګړه به څومره دوام وکړي او پایلې به یې څه وي؟ آیا رژیم به بدل سي؟ که امریکا ما دا دلته وزارت خارجه ته مخکې له همدې نه هغوی چې بلد دي چې زه منطقې کې څه آشنایي لرم واضح پوښتنې کړې مالي که ټرمپ داسې فکر کوي چې له اسرائیل سره په هوا یې یوازې وړلی سي دا خو ناممکن او که غواړي چې عسکر کته کړي حداقل 4 لکه نفره کار لري. ایران دونه ساده نه ده. بل ملایانو سره پیسې شته په میلیاردو شته وسله شته ډرون شته که ځمکې کې کتم شوې هغه پیسې کولی سي چې کافي لانجه ده. ګورئ 4 هفتې مخکې د دوی یوه تیاره ونیول سوه اماراتو کې 90 میلیارده ډالر وکړي د ایران تیاره. د ایران ها ایران داسې ملک نه ده چې او بل 40 کاله قدرت یوه حلقې کې د 200 نفر نه پیږم د ایران په سیستم باندې کې داخل شي ریاست جمهوری نه او حلقې پاس دي او حلقې د قدرت غیر رئیس جمهور نه یعنی رئیس جمهور حتی هم حلقه راځي قدرت او هر حلقه 1.5 نفر 200 نفر دي دا یو نفر 2 نفر نه ده چې دا وینزویلا نه چې ته یو یې ونیسه یا پاناما په زړو دوی که ډاره نه وي قدرت دونه قوي شی ده او پیسې چې ځای دستي په یو ورځ یو ساعت کې یو بل څوک ټاکي. یعنی رزرو د هر بل ملک شپږو نفر حتی د امریکې شپږو نفر نه ډېر نه ده مرم د ایران 900 نه تر 1000 نفرو پورې رسي. دا په وژنو باندې دونه ساده امکان او بل
هغه استخبارات چې اسرائیل لري یا امریکا لري ګراوند کې ډېر کم دونه شی لري چې دوی وپیږي چې ونیم سوام نفر څوک نه ځکه چې دا ایران رابر ځان ته ګروپ درلود ځان ته قدرت درلود ځان ته پیسې درلود هر امام د هر په اصطلاح ولایت د ایران ځان ته بودیجه درلودله ځان ته حلقه درلودله ځان ته نظامي درلودله ځان ته چې دا بالکل یو ګری مرجع تقلید یا ولایت فقیه دوی بالکل یو داسې یو ډاکټرین جوړ کړی چې دوی ګټې ټول یو بل سره تړلي دي او اوس که په مشتبه باندې سپاه ډېرتر چی کوي چې مشتبه ډېرتر امریکایان مجبوروي چې یا د ایران تقسیم لپاره که دوی غواړي چې خپل عسكر داخل نکړي دوی مجبور دي چې ایران تقسیم ته مخه کړي او د نورو ته یو حق ومني ځکه چې آذربایجاني ځان په مفت نه وژل ته نه وړي پیسې هم نه مصرفي ترکان هم د جګړې ته په مفت کې نه داخلي کردان خو هغه د داخليږي هغه د دې لپاره داخليږي چې غواړي کردستان ابل ور دوی لکه چې زلمی خلیلزاد چې مال بارزانیان نو اوریدل پیسې ورکړي و چې هغه ورته لابي وکيو هغه دوی لکه چې خلیلزاد دوی ته وعده کړی و چې دوی خپلواکي اعلان کړي امریکا به یې ومني هغه نو مطرح کړی دا ور دوی ډېر یو نږدې سړی د ما شخصي ملګری هم دا ډېر نږدې سړی د ټرمپ چې مخکې د میډل ایست مشاور اوس لابیست ولید فارس سره کار کوي او ولید مستقیما جمهوریت خواه تاپ حلقې سره او ټرمپ سره شي لري نو د کردانو لاره خو اوس جوړه شوې ده دا چې ورځو کې ځکه چې فکر کوم 2 ساعته 3 ساعته مخکې چاله آزاد پاکونه راته ویلي چې په د اخر حمله چې آذربایجان باندې ایران وکړه الیوف هم جنگ ته داخلي نو که هغه هم داخل سی او ترکان داخل سی نو بیا د ټرمپ کار اسانه کیږي مرګومیر په دې کې مونږ ته ډیر تاوان رسي د تاوان خبر په دې باندې بعد امریکا پای ته ورسو خو دا غي نه مخته وبخي د خامنه‌ای زیناستي د هغه زوی ټاکل شوی د رسنیو د راپورونو لمخې دا په دې توانیږي په دې بوتوانیږي چې بیا هم هغه ټول تشکیلات او هغه ټول خلک په ځان باندې راټول وساتي او کنه تاسو فکر کوئ چې دا په هغه کچ سره نه کوم غیر له سپانه نور حلقې شپږ نور حلقې مشتبه سره جوړ لري مننه نو اوس راځو د اقتصادي اغیزو ته کنه ځکه تاسو خو د افغانستان په اقتصادي ډګر کې برلاسه اسي او تجربه واغم زیات څه فکر کوي دا جګړه کچیرته ایران په دې وتوانیږي جګړه وکړي کی امریکا خو وایي چې موږ د 15 هفتو له زیات لپاره هم تیار یو کې دي چې نور چې څونه اړتیاي جګړه وکړولای شي خو که ایران وتوانیږي چې دا جګړه دوامدار وساتي نو فکر کوي چې د تیلو بیې خوراکي بیې په سیمه کې به څه اقتصادي ناوړه اغیزې په نورو ګاونډیانو باندې په افغانستان باندې او په نورو هیوادونو باندې دوه میاشتې لپاره مونږ ته تاوان رسېږي د افغانستان ځکه چې دوه میاشتې نیسي چې مونږ تاجران بیرته د منځنۍ اسیا لخوا هغه مواد چې ایران لارې راتلل هغه شي مشکل هغه نه د دوه میاشتې به مونږ قانون گذاره او یو کار چې د آخري جمهوریت په وخت کې سوی چې نورې لارې خلاصې شوي دي یوازې ایران او پاکستان مونږ ته اوس لکه په خوا باندې نه د ځکه پاکستانیان هم دا اشتباه وکړه چې فکر کوي چې تور هم بولدا کو تړي نو افغانستان به تاسو نو اوس لارې شته د ټرین لارې خلاصې شوي دي د تاجکستان لاره د افغانستان لاره فقط فرق کوي چې دوه میاشتې وخت نیسي چې ځکه سره د ایرانیان وتړل درې ورځې چې د مواد شفت سي او بل ایمونګي د تاجرانو خو هغه چې وړ تاجران دی د مال ته منتظر دي
تاوان کوي د دې ځای سنجش کار لري او دوه میاشتې چې بل څوک یې وسنجي چې هغې شي راوړل چې زه په ځای مرم اصلي مشکل چې موږ ته پیدا کېږي موږ د 3 میلیونه مهاجر چې ایران ایران کې د دې کې موږ چې ما سنجولي دي چې موږ د 15% وضع اقتصادي دونه شته چې 4-5 میاشتې شپږ میاشتې بې له کاره گزاره وشي کولی یوازې 15% 15% د دې د ورځې یا د هفتې معاش ته هغه خو ودرېدلی او دغه نفوس که قانوني یا غیر قانوني لارې نه یوه لاره ورته پاتې کېږي چې په تېښته سي که نه او چې تېښته سي کومې خواته خو غیر له افغانستان نه کوم بلې خواته خو تېښته هم نشي کولی که دا نفوس هم یو واري واوړېد په موږ باندې د دې پوره کول بیا لږ څه ځکه چې دې ته سنجول دا نه طالب کولی سي او نه دننه تاجر یې او په دې حداقل یو ښه والی به ولري چې پسرلي ته داخلېږي له ژمي نه به چشي سي مګر مشکل د دې ځای په ځای کولو دا او ملل متحد دا خو ډېرو خلکو باندې به دا جمله هم ښه ونه لګي ملل متحد په افغانستان کې کثیفترین مؤسسه ده دونه چې فساد په ملل متحد کې په د افغانستان په حکومت پر رشوتو کې یو مثال درکړم شپږ دانې طیارې دوی د افغانستان له بودیجې نه یوازې میدان طیاره د کابل کې د 30 کاله سوچلې بودیجه ټول نیمه کورونه او دې باندې زی و د دوی په مشاورینو په دې باندې دا د عملی شی د دوی نشته یعنی دوی که زی یو کلی کې $3,000 مواد تقسیمي د دوی کانوای او د دوی سکیورټي او د دې پیسې $50,000 دا افغانان خپل لکه چې هراتیان وکړل ننګرهار کې وسودا که باندې له افغانانو نم سر د دې چې ډیرترو افغانانو بزنس جوړ کړی دی نه خیرات دي ډیرترو افغانانو نن ما ته مدد چې ما تم کله کله وایي چې پیسې در کوم دا خیرات درته خپلوان خلري کلیوان خلري یو تر آسان واسل کا ما یو مشرمېګه پښتنه وشکو کا مغه بدرته راسن کورنۍ سپورټ کړه کارونه مکوي چې د ټلویزیون لارې ورکې ل رادیو لاره ځکه چې دنه چې وینم باز خلکو دینه بزنس جوړ کړی چې شنه او باندې هم لکه ملل متحد او آی او ایم دا 80% پیسې دوی ځای کوي یو 0% هم به نور خلک ځای دا سره راپورونه مو امازه سوي چې یو وخت په کابل کې ویدارې یو 100 کیلو کلورین بامیانو ته لیګل چې هلته ځینې څاګانې پې پاکې کړي خو هغه کوم پلاوی هیات چې ورسره تللی وي چې موږ پې $50,000 یوازې په ټرانسپورټیشن ولګول کېدای شي دغه ټول بیه وي $300 کنه ګوره هر مکتب چې جوړ شو وخت چې خلیلزاد لیدل د دې د سکیورټي او هلیکوپټر کاسه د پښتنه کوښښ کړ $300,000 مرم $100,000 په مکتب باندې مصرف دا بالکل د شو کار ده او بیا تو عکس دی او خزنه ونیسه وای موږ افغانانو کې یو شرم نه پیدا کیږي ورو خیرات ورکې بیا عکس چې شته په دغه په بوجي کې بیا ویډیو چې شته نیسي اخو ته تاکیره خلک د خلکو خزو ماشوم ته تراسي کریختیا خیرات کې اول خو خپلوانو ته زه ډیر ترې پیژنم چې دا اکټونه کوي اورور له ډوډۍ نه لري هغه ته نه ورکی کورنۍ یا کلی کې د جمعات ستنه کوم ځای د ناس ته هغه ته نه ورکی بیا راځي د کمرې مخکې او شو بالکل د دردون کې دا تاسو کېدای شي دوی به هدف دای یا به داسې انګیر یا به داسې فکر کوي چې دا به نور خلک وهڅوي خو هغه لاین کې په قطار چې دا بوجیګانې ایښي دي او دا پښتني میندې او خویندې هلته درېږي سړی سخت دردوي ډیره زیاته مننه مازه صاحب بیا هم کور مو ودان یوه نړۍ مننه چې مرکې ته مو وخت راکړی مننه خدای ملګری
کور ډېره ودان. مننه. درنو قدرمنو اوریدونکو په دې مرکه کې را سره افغان سیاستوال حشمت غني احمدزی صاحب ملګری شوی و چې د افغانستان، ایران او د نړۍ د وروستیو حالاتو په اړه خپل نظر شریک کړ. تر بلې مرکې پورې مو زه مجاهد جواد په لویه لاس سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.